دیش د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت کې دوه قسم خلق دي چې دا جهنميان دي، مال لیدلی نه دي خروستو برایز. یو پکې هغه زنانا نساء کاسیات عاریات، هغه زنانا چې کپڑے به اچولي خو په حقیقت کې وبربندي، کپڑے به اچولي او چې ته به غور او فکر وکې نو دا حقیقت کې بربندي دا زنانا، کپڑے به یا لنډي یا بتنګي یا بنري داسې کپڑے به اچولي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رؤوسهن كأسنمة البخت المائله، او د اخته بدل تر ټول کړي کنه لکه د بختی اوخ د ګوب په شان د د اخته چې بر کړي، دا یو پیشن دی وسخه زنانو د سر کې شیخ او داسې د اخته پورته کړي او لپټه به دغه ته به ګدا د اوخ ګوب ته. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا دا د زنانه دي چې لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، جنت ته نشید خو د جنت خوشبو به مت الله نصیب نکي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې وان ريحها لا توجد من مسيره كذا وكذا، د جنت د خوشبو په څومره فاصله کې به یو مؤمن محسوسي او دې ته الله د جنت خوشبو نصیب نکي دي زنانو. خپل زنانو ته دا نصیحت او وصیت وکړي چې ګوره د کور نه وځي نو د حیا پر کپڑے واچوي، ګوره درنی کپڑے واچوي چې غستاسو بدن کې کولاوي او لنډي نه تنګي نه نری نه دې کپڑے ما چوي، او چې کور نه وځي نو هغه درنه برقه په سر کې غړ درون پړونه په سر کې د کور نه بهر وځي، او چې بلان ازینو اتر ممګه بلهازه زنانه چې بدی ورځ باندې کولا وروزي په لارو کې ګرځي په بازارونو کې ګرځي بے پردي ګرځي د قیامت علامات دي. او الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د زنانه خو د جنت تخوسم نشیدله خو ګوره د جنت خوشبو مت الله تعالی نصیب نکي. الله رب العالمین دې موږ استادو د زنانو د حیا د عزت د ایمان او د عفت ژوندۍ د الله ټول نصیب